یو ملګری سوال کړل او دا سوال د حیا خلاف دی او مخکې د دې یو ځل ما جواب ورکړل. زه دا نه غواړم چې بار بار د دې جواب ورکړم، خو بهرحال په دې مسلې کې یو بله مسله بیان کړل، تاسو یې کړل د دې وجې نه په دغه ضمن کې د هغې دا جواب ورکوم. سوال یې دا کړل چې زما واده راتلو والا دی او د واده راتلو نه مخکې آیا د واده لومبنې شپې څه طریقه ده د همبستري وغیره د دې حوالې سره سوال کړل. او بیا دا تاسو کړل چې ما ته زما ملګری وی چې د طریقه د چل زده کولو لپاره چې کوم دي فحش فلمونه چې کوم دي هغه وګوره د هغې په ذریعه باندې چې کوم دي طریقه زده کړه. آیا زه د واده نه مخکې فحش فلم کتی شم چې زه لکه د کوروالې چل زده کړم؟ دا خبرې ډېر شي خلک نه بیانې، خو زمونږ په معاشره کې دا خبرې موجود دي. ما ته داسې میسیجز راشي چې زه حیران شم چې زمونږ خلک کم طرف ته روان دي او د وړې وړې مسلې چې کوم دي هغو ته علم نشته. نو یاد وساتئ د همبستري کولو په دې حوالې سره خو زما ویډیوانې موجود هم دي، خو بهرحال څنګه چې خوراک انسان که نه خوراک ډوډۍ خوري، نو د ډوډۍ د خوراک طریقه څنګه ده؟ ته به چا نه تپوس کوې چې ما د ډوډۍ خوراک طریقه وښیه، آیا په خوله په پوزه باندې به یې خوري که په خوله باندې به؟ دا د انسان یو ضرورت دی. څنګه چې روټۍ خوراک د انسان ضرورت دی د هغې چل زده کړي، دغه شانتي دا همبستري چې کوم ده کوروالی دا چې کوم دی دا د انسان ضرورت دی، دا به چل زده کړي. په دې کې د یو نه تپوس د بل نه تپوس کولو ضرورت نشته. سمجھ کې مو خبر راله؟ ها البته دا چې څنګه تاسو ته ما مثال درکو چې روټۍ سړی په څه باندې خوري؟ په خوله باندې خوري، په پوزه نه خوري. دغه شان د کوروالی چې کوم دی د کوروالی لپاره الله پاک لار متعین کړله، په هغې باندې کوروالی کولی شي، د هغې نه علاوه په بل لار باندې کوروالی کول جایز نه دي. دویمه خبره دا ده چې د فحش فلمونو په حوالې سره چې آیا د کوروالی د چل زده کولو لپاره فحش فلمونه کتل څنګه دي؟ نو یاد وساتئ دا بالکل ناجایز او حرام عمل دی. بلکې زه خو دا وایم چې یو انسان د فحش فلمونو یا د دغه شان د ګناهونو عادت شي، هغه چې کوم دی هغه د هغې بیا یو قسم نه نشه والي او د هغې نه بیا چې کوم دی د هغه جان وچټاوېږي. ډېر شه ماته میسیجز راځي، بعض خلک داسې چې هغه مشتزني کوي، د هغې نه چې کوم دی هغه کوشش کوي د واده نه بعد هم چې کوم دی د هغې نه هغه عادت نه ختمېږي. نو دا بالکل د دې شیزونو نه بالکل ځان وساتئ، خپل دنیا هم بربادولی آخرت هم بربادولی. تاسو ته ما مثال درکو څنګه چې کوم دی د خوراک چل انسان زده کوي که نه، انسان وړوکی بیا خوراک چل زده کوي، ډوډۍ څنګه سړی خوري، دا د انسان ضرورت دی. دغه شان د کوروالی هم د انسان ضرورت دی چې کله تاسو واده وکړو د واده نه بعد به خپل چې کوم دی تاسو پوه شئ په دې خبرو باندې. د هغې نه مخکې چې کوم دی دا سوالات کول او بیا د دې حده پورې تلل چې فحش فلمونه کاته، دا بالکل ناجایز او حرام عمل دی، د دې نه ځان وساتئ. او دویمه خبره دا ده چې د واده د شپې چې کوم دی بعض خلک چې کوم دی هغه خپل چې کوم خبرې دي هغه بار ته وباسي. نو ګورې دا ډېر لعنتي عمل دی، داسې انسان باندې چې کوم دی د الله تعالی لعنت. او په حدیث شریف کې راځي چې د قیامت پر ورځ باندې د هغې انسان د ټولو نه بدترین مقامي چې کوم انسان خپل د ښځې سره خلوت اختیار کړي، یعنې صحبت وغیره کې د هغې نه بعد چې کوم دی د هغې راز چې کوم دی هغه خلکو ته ښکاره کړي. ډېر شي کسان داسې چې د واده نه مخکې چې کله واده وشي د واده اول شپې نه بعد چې کوم دی دوستانو سره چې کوم دی خبرې شیر کړي چې داسې هغسې که نه خپل د ښځې. نو یاد وساتئ داسې انسان ته چې کوم دی دیوس ویلی شوي دي چې کوم خپل په ښځه باندې غیرت نه کوي، خپل د ښځې خبرې بار ته وباسي. او داسې انسان چې کوم مقام دی د قیامت پر ورځ باندې د الله رب العزت په نزدیک د ټولو نه بدترین مقام ده داسې انساني چې کوم انسان خپل د ښځې خبرې بار ته وباسي، د هغې راز افشا کړي. او دغه شانتې کوم زنانه چې کوم ده هغه خپل د خاوند خبرې، یعنې څنګه چې هلکان چې کوم دي خپلې خبرې زنانه خبرې چې کوم دي خپل د کور والا خبرې خپل دوستانو سره شیر کړي، دغه شانتې بعض زنانه هم داسې چې هغه خپل دوستانو سره خپل د خاوند خبرې شیر کړي چې داسې هغسې. وګورئ یاد وساتئ داسې انسان چې خپل د ښځې یا خپل د خاوند آپس کې چې کوم دی د خپل راز چې کوم دی افشا کوي، نو یاد وساتئ داسې انسان چاهې هغه ښځه یا نارینه د هغه به مقام چې کوم دی د قیامت پر ورځ باندې ټول نه بدترین مقام به د هغه انسان. وګورئ غواړئ د قیامت د هولناکیانو نه ځان بچ کړئ، خپل د حلال رشته چې کوم دی دا په حلال طریقه سره تاسو چې کوم دی اختیار کړئ، او د حلال طریقې نه بعد چې کوم دی خپل هغه راز افشا کړئ او یو ناروا عمل وکړئ، یعنی د راز افشا کول خپل چې کوم اپس خبرې دي دا بار ته خپل دا یو حرام عمل دی. تاسو یو حلال عمل وکړو دا هغه ستاسو لپاره چې کوم دی جایز ده، خو بیا د نور خلکو سره شیر کول دا بالکل حرام او ناجایز عمل دی. څنګه تاسو ته ما د حدیث
مثال در پیش کو چې د په حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د داسې انسان د داسې مرد د داسې نارینه د قیامت پر ورځ باندې ټول نه بدترین مقام د الله رب العزت په نزدیک چې کوم خپل د زنانه خبرې چې کوم دي بار خلکو ته خپل دوستانو سره شیر کې دا چاندي دا غي زنانه مقام هم دا چاندي بدترین مقام چې کوم خپل د خاور خبرې خپل د دوستانو سره شیر کې نو دا یو څو خبرې دي دا د حواله سره چې کوم دي خلک بد احتیاطي کې نو دینه احتیاط پکار رہے امید کوم چې دا مسله بس تاسو سمجھ کې راغلی الله رب العزت منګه تاسو له دین صحیح سمجھ او پاغي باندې د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته